پوره ریاست وسلې اوچتولې ته مې مجبور نه کړي د خپل ځان تپوس په ټوپک باندې راته مجبور مې نه کړي بس دی نور رانه خلاص شه سوال درته کوم بس زه خو نور د جهاد دپاره ناست وم زه خو د خپل ګرېوان دپاره ناست وم زه خو د جلسې او د احتجاجونو دپاره نه وم ناست ته غلی ناست وې ناست وې په ما د جلسې اعلان وکړو ما د جلسې اعلان وکړلو بیا مې درته چغې والې چې راله ویډیو وکړه ویډیو وکړه هی مشره ویډیو وکړه پلانکیا ویډیو وکړه هی تاسو خو وایي چې پښتانه چې دي دا تعلیم یافته نه دي دا بې تعلیمه قوم دی شلم تاریخه پورې د زما اجلاس برقرار وساتلو ما ته دې ویډیو نه کوله جرګې یوه میاشت انتظار مې درله وکړو چې زما د پلار تپوس وکړې زما د شهید قرآن تپوس وکړې تا شلم تاریخ زما د پلار د شهادت نه مخکې اجلاس راغوښتی و تر شلم تاریخه پورې دې برقرار وساتلو زما د پلار دپاره د اجلاس نه رامخکې کولو اخر زما پلار دومره وړوکی سړی و جرګې چې تا ورته خپل اجلاس رامخکې کړی وی نه خو د دې ته سوچ کوم پي ټي ایم ستا جلسې زه ګورم ستا جلسې داسې وي جرګې ستا جلسه مې لیدلې ستا جلسه داسې وي ستا کمپین زه ګورم ستا کمپین داسې وي پي ټي ایم منظوره ته که نه درمې منظوره څه تا راویستل ما ته څو ملګرو دلته هم چا منظور نه ګیله وکړئ تاسو دا یو منظور پرېښی دا هم پرې وژنئ په یو صورت هم دې نه ګیلې په خپل ځای ګیلې مې حد نه زیاتې دي خو قسم مې دې په خدای وي که ګوره ریاست ته تا لیدل کړي او دا زموږ داسې ریډ لاین دی دا زموږ داسې ریډ لاین دی د یو مظلوم او د یو بې وسه د یتیم خبرې مو واورئ دا ډېرې ضروري دي باید بعضې ملګري ترې نه وی باید بعضې ملګري ناست وی ځنه ملګري چا د خفګان د وجې نه لاړو ځنه ملګري د ټایم اساست د وجې نه په کار دا وی چې ملګرو سره دغه احساس وی چې دا جلسه د چا ده او د هغه ټایم دپاره یې سوچ کړی وی خو بهرحال د وخت د کمي مناسبت سره یو څو خبرې کوم ملګرو زما والد صاحب پښتنو هغه سړی و دا یاد ساتئ یوه ګیله واورئ یوه ګیله واورئ پښتنو زما والد صاحب هغه سړی و یوازې پښتون دې نه اوري پښتون من حیث القوم دې واري جماعتونه دې من حیث الجماعت واوري ګورو نه اولنی دې پي ټي ایم واوري چې هغه زما د والد صاحب ډېر د مټ او د څنګ خلک وو دویم دې نېشنل پارټي واوري بیا دې پښتانه واوري زما والد صاحب هغه سړی و چې تاسو سره ګوره تر مرګه پورې ودرېږي نوره قرباني څه غواړئ زما والد صاحب خو تاسو باندې خپل دن من تن هر هغه یعنې هغه شی په تاسو ورکړو چې هغه ګوره پښتانه نه انسان په چا هم نه ورکوي زما والد صاحب په تاسو سر ورکړو او بل هغې جرګې ته ویمې جرګې چې کومو جرګې تاسو زما والد صاحب سره قرآن او طلاق کړی پی ټي ایم تا زما والد صاحب سره قرآن او طلاق کړی پی ټي ایم من حیث الپی ټي ایم نه یادوم من حیث القوم پښتون یادوم چې تاسو خو زما والد صاحب سره قرآن او طلاق کړی ای پښتنو لږ مخ واړوئ دا هغه د قرآن او طلاق خلک دي زما والد صاحب سره دې خلکو قرآن او طلاق کړی زما والد صاحب سره ډېرې دنیا قرآن او طلاق کړی وی پښتنو تاسو زما د والد صاحب صرف د جلسې جنازې پورې ملګري یې خو خیر ډېر آیت درست آیت یتیم به څه ووایي زما هغه بیان زما هغه خبرې ټولې ګډې وډې شوې چې کله مې دلته حالاتو کیفیاتو مکتومات ډېر څه راوړي وو خو د اسمیلو د اوښکو نه بغیر ځان سره واپس هېڅ هم نه وړم بیا سوچ کوم بیا انتظار کوم بیا منظور پښتون ته مې انتظار کوم اوس مې یوه میاشت انتظار دله وکړلو جرګې یوه میاشت انتظار مې دله وکړو چې زما د پلار تپوس وکړې زما د شهید قرآن تپوس وکړې تا شلم تاریخ زما د پلار د شهادت نه مخکې اجلاس راغوښتی و تر شلم تاریخه پورې دې برقرار وساتلو زما د پلار دپاره د اجلاس نه رامخکې کولو اخر زما پلار دومره وړوکی سړی و جرګې چې تا ورته خپل اجلاس رامخکې کړی وی تا ورته اجلاس رامخکې نه کړو زه خو نور د جهاد دپاره ناست وم زه خو د خپل ګرېوان دپاره ناست وم زه خو د جلسې او د احتجاجونو دپاره نه وم ناست ته غلی ناست وې ناست وې په ما د جلسې اعلان وکړو ما د جلسې اعلان وکړلو بیا مې درته چغې والې چې راله ویډیو وکړه ویډیو وکړه هی مشره ویډیو وکړه هی پلانکیا ویډیو وکړه هی تاسو خو وایي چې پښتانه چې دي دا تعلیم یافته نه دي دا بې تعلیمه قوم دی شلم تاریخه پورې دې زما اجلاس برقرار وساتلو ما ته دې ویډیو نه کوله ما ته د اجلاس نه رامخکې کولو
خو بهرحال یتیم وم بېوسه وم بېڅوکه وم ځکه دې داسې وکړو قرآن و طلاق ته به څه کې ټایم شته دا مه وایه چې زه تا ته نور هم نظر نه کوم زه تا ته ډېر نظر کوم زما والد صاحب تر اخري سلګو پورې تا سره ملګرتیا وکړم والله منظور پښتونه والله جرګې زما دې د الله په ذات قسم چې په کوم الفاظو دې زما والد صاحب سره ملګرتیا اعلان کړی و هغه کسان سره مثلا ملګرتیا کوي لکه پلار مې در باندې سر ورکړو والله چې زما په بدن کې سل رګه شي او سل وینې مې شي او سل هغه حصې مې شي او سل څاګانې مې شي قسم په الله چې در باندې منظوره ورکړم قسم په الله چې جرګې در باندې ورکړم خو نه دې ته سوچ کوم پي ټي ایم ستا جلسې زه ګورم ستا جلسې داسې وي جرګې ستا جلسه مې لیدلې ستا جلسه داسې وي ستا کمپین زه ګورم ستا کمپین داسې وي پي ټي ایم منظوره ته که نه در مې منظوره زه تا راویستل ما ته څو ملګرو دلته هم چا منظور نه ګیله وکړئ تاسو دا یو منظور پرېښی دی دا هم پرې وژنئ چې دا راوباسئ دا هم پرې وژنئ هغه د مفتي تپوس هم وکړلو چې منظور راغواړئ چې وایي هغه چیز نو هغه خو زه پرې نه وژنم خو نه کارکونان خو رانه نه وژني که نه کارکونان وکړه یو طرف نه وایي چې تر اټکه پورې مرګ زما دی بل طرف نه چې کله دلته ورسره زیاتې وشي بیا ورته وایي چې راویباسه دا همداسې ښه دي دا بلته پراته ولي و ظالمه چې تر دې خاورې پورې ته دعوه لرې نو بیا ته په کوم قانون وایې چې راویباسه دا همداسې ښه دي ظالمه د دوی خو دلته کاروبارونه دي روزګارونه دي بچي دي واړه وشو دا خاوره د دوی ده ته په کوم خولې باندې وایې چې راویباسه د افغان کډوال د رایستو په حق کې خو موږ د سره نه یو خلک وایي مهلت وله ورکړه خپلې خاورې ته افغان څنګه وباسه نو په دې خبرې خو زه د سره خبرې نه کوم که وس مې و د الله په فضل والله کې رانه وباسي که وس هم نه و پلار دې رانه ووژلو ما به هم ووژنې راتلونکي وخت کې دې دا کیسې را روانې دي پرېکړې را روان دي حالات دې را روان دي لکه څنګه پلار ته مې لګیا وي داسې ما ته هم لګیا وي خو کم سې کم اوس درته وایي پلار خو دې رانه ووژلو یا چا ووژلو دا تا ته پته ده زه خپل قاتل زما قاتل و نه تا ته پته وه چې پرېکړې تا ته معلوم و خو ویلي څنګه لکه ته چې که هغه سړی ورک دی نو تا ته څنګه پته ولګي چې دی وژني چې زما د وژلو منصوبې تا ته 2 کاله مخکې پته وه خو ته قاتل مې درته معلوم دی که نه بیا یې راونیسه خو بهرحال چې نه یې رانیسي ظلم را سره کوي زیاتی را سره کوي نو ټول اقوام متحده ته غیر چاپیر چې څومره پښتانه ورونه دي څومره په ادارو کې څومره ملګري څومره په انټرنیشنل سطح باندې چې کار کوي دغو ته یو سوال کوم چې دا ریاست موږ نور هم وکړي زموږ کور ګوره نور د تکلیفاتو متحمل نه دی زما کونډه مور ګوره نوره د جړا متحمله نه ده کم سے کم ما له خو تحفظ راکړه ما که ته وایې چې ما نه یم تا نه یم وژلی نو بیا مې چې څوک وژني هغوی له خو د تحفظ اجازت راکړه اوس مې هم د پولیس والاو په شکل باندې په کلي کې بعضې شیزونو کې تنګې افسرانو سره مې د خبرې کړي دي هغوی هم په هغې باندې هغه وویل نو لحاظه زما والد صاحب اخري یو اواز کړی په منظور باندې او منظور اخري یو اواز و اخري یو ارتجاع دله کوم چې ګوره منظوره زموږ د کور اخري نظر تا ته اخري نظر تا ته د دې جلسې شانته نه د دغه شان ته مرګېدې ته نه ته ډېر یو پښتون سړی والله چې پښتانه دې پښتو تا نه زده کړي زما والد صاحب دپاره داسې څه وکړه چې پښتانه ووایي چې واقعي منظور د خپلو مړو شهیدانو تپوس کوي د علي وزیر دپاره هغه څه وکړه هغه فیصلې وکړې چې پلار هم در باندې سر ورکړو چې زه یې در باندې ورنکړم قسم په خدای که ځان ته پښتون ده والله که ځان ته حلالي ووایم چې ته زما د والد صاحب تپوس کوې ته د شهید ګیلمن تپوس کوې ته د عثمان کاکړ تپوس کوې ته د ګیلمن تپوس کوې ته د عثمان کاکړ تپوس کوې ته د دې کونډو رنډو تپوس کوې ته د ای پي ایس د شهداو تپوس کوې او عبدالله شاکر به په تا سر ورنه کړي والله چې در باندې وړې والله چې د پلار څومره شاګردان مې دي ګوره زموږ اجلاس د دې اجلاس د دې جلسې مخالفت کړی ما ته یې ویلي و چې عبدالله جلسه نه کوو دا یوه خبره صرف ما ته یې جلسه نه کوو که جلسه کوو داسې به یې نه کوو لکه څنګه یې کوو ګوره ریاسته وسلې اوچتولې ته مې مجبور نه کړي د خپل ځان تپوس په ټوپک باندې راته مجبور مې نه کړي بس ته یې نور رانه خلاصه سوال درته بس ته نور تحفظ راکړه نور مشران مې مه وژنه او د منظور خلاف چې کومې پراپیګنډې او کومې کیسې شروع کړي کله د کېدو ده بس ته یار
زمونږ د پښتنو اخري واسره پاتې ده اخري واسطیک ته کمزوریانې به وي ګیلې زما هم دي ګیلې به د ډېرو ملګرو وي خو یو سړی ټوله دنیا نشي خوشحالولی زه د منظور ډېره شکریا ادا کوم الله دې دی ډېر خوشحاله ساتي خو ګوره ریاست دا پښتنو نه اخري اسره دا کوم پلانونه دي چې جوړ کړي دي نه خلاص زما په کار دا وه پي ټي ایم ته هم دا په کار ده زموږ ټولو پښتنو ته هم په کار چې زما والد صاحب د پښتون ریډ لاین دی خو انشاءالله دی زما دا یقین دی زما دا امید دی چې پښتانه دا شی دغه شانته نه پرېږدي دغه شانته جلسې باندې انشاءالله نه ختمېږي راتلونکي وخت کې به انشاءالله په وزیرستان کې دله جلسه کوم تا ته به زه ښیم چې خلک جلسه داسې کوي خو هغه به داسې جلسه نه وي داسې قرآن داسې کیسې د سره بیا نشم کولی راتلونکي وخت کې به انشاءالله په باجوړ دله جلسه کوم په دیر به یې دله کوم او داسې به یې درته کوم چې ته به یې وګورې چې که تا پي ټي ایم هېر نه کړو که تا منظور پښتون هېر نه کړو زه به د سړي زوی نه وم ځکه د منظور پښتون کشری ورور ولاړ دی د الله په فضل او منظور باندې خو بیا هم څوک شک وکړي یا به څه وکړي هغه به د ځان څه صفایي ورکړي ځکه چې خولې باندې پښتانه صفایانې ډېرې کمې مني پښتنو زما د پلار ویني صفایي کافي نه ده دغه خو کافي ده که نه زه خو خرڅ نه یم که نه والله چې زه خرڅ نه یم زما دې د الله په ذات قسم وي چې ګوره ته زما ملګرو ته زما د پلار ملګرو ته ځنه یې نقصان ورسې چې ګوره ته حالات بل بل څه وګورې د منظور زمونږ ګوره ریډ لاین دی دا سوچونه کې چې ته کله ته نه قسم مې دې په خدای وي چې د حکیم الله مسعود نوم پکې دی چې تا پې ډېر بدنام کړی والله چې د هغه نه چې د سور کافر نوم پکې دی ګوره د پښتنو ورور دی د پښتون زړه دی والله کوم صورت یې نه دی کړی په یو صورت هم دې نه ګیلې په خپل ځای ګیلې مې حد نه زیاتې دي خو قسم مې دې په خدای وي که ګوره ریاست ته تاله یې درکړو او دا زموږ داسې ریډ لاین دی دا زموږ داسې ریډ لاین دی چې تا ګوره ترکي وکتو تا بنګال وکتلو بنګال او ترکي د پښتنو نه ډېر کمزوري خلک دي قسم دی پښتانه هغه خلک دي چې ګوره ولاړ دیوالونه غورځوي ګوره چې ستا زه دا ولاړ دیوالونه وغورځوم چې ځنه کارونه را سره نور ولاړ اخري کې د والد صاحب هغه چې کوم والد صاحب سره کومو کسانو طلاق کړی و د جرګې والا